سلامونه نیک هیلې ملګرو په دې هیلې ټولو جوړو اوسئ صحت په جامو سنبال وئ او ژوند چارې مو ښې روانې وي. لکه څرنګه چې تاسو دا ګورئ دا زموږ سره د تېرې هفتې تحلیل و چې مارکیټ موږ او تاسې د 3352 ساحې نه تر 3450 پورې انالیسس کړی و چې زر پپس حرکت یې ځان سره درلود. د په منځ کې مو سل لپاره هم زونونه درلودل چې تاسې که چېرته وګورئ موږ او تاسې د 3394 نه یو سل اخیستی و او موږ او تاسې حرکت تر څو پورې درلودو د 3350 پورې دا حرکت درلودو. بیا مو نیوز ټایم هم یو ټریډ ترسره کړی و. د دې سره خوا کې دلته موږ د ویکلی بریک آوټ یا هم د ډیلی بریک آوټ انتظار و. کلیر بای زون حرکت موږ ویلی و چې همغسې پرایس کله چې 3400 نه پاس حرکت وکړو تر 3450 پورې حرکت موږ او تاسو سره کلیرلی ډن شو راغی. د دې سره خوا کې موږ او تاسې یو سل زون د دې ځای نه درلودلو چې البته زه په سفر وبه ونه شم. خو بیا هم راځو راتلونکې هفتې په اړه تحلیل کوو او د مارکیټ په عمومي حالات باندې غږیږو. تېرې هفتې تحلیل پاکوو موږ او تاسې نوي زونونه ځان دپاره جوړوو او د مارکیټ کنډیشن ګورو. که چېرته تاسې د اګست له لومړۍ ورځې وګورئ چې موږ او تاسې سره دغه حرکت کله شروع شو د 3215 نه چې دې ځای نه موږ بایران وو بیا هم د دې ځای نه بای کړی و د دې ځای نه بیا بای کړی و. NFP CPI PPI ټول د ډالرو په ګټه باندې مارکیټ ته راغله او مارکیټ هم موږ او تاسې سره تر یو منټ نه وروسته یو پورته سټرکچر ځان سره جوړ کړو چې پورته طرف ته حرکت ترسره کړو همغسې پورته لاړو. اوس که چېرته موږ او تاسې دا سټرکچر د ځان سره وګورو او د دې سټرکچر په اړه موږ او تاسې ځان پوه کړو نو موږ او تاسې لپاره کلیر سناریو په سپټمبر کې شته. موږ او تاسې د شپږ میاشتني کینډل په اساس باندې ځان سره خبرې اترې کړې چې مارکیټ کیدای شي موږ او تاسې سره څه شی وکړي. موږ او تاسې سره حرکت د ځان سره پورته طرف ته ولري او بېرته لومړنی کار چې کوي هغه سناریو د ځان سره ده چې موږ او تاسې د تېر شپږ میاشتني کینډل ویک د اپ سایډ خواته پوره کړي یا هم موږ او تاسې که ډاون سایډ ته حرکت لرو نو موږ او تاسې به دا د ځان سره ولرو ګټه به ترېنه واخلو. نو اوس که چېرته موږ او تاسې دلته وګورو کلیرلی کله چې موږ او تاسو سره 3350 نه پاس حرکت دی نو موږ او تاسو سره لومړنی لیکویډیټي چې شپږ میاشتنی کینډل دی 3500 ده. نو موږ او تاسې په اګست میاشتې شروع نه بعد دلته چې کله ګورو ځان سره دا حرکت چې موږ او تاسې ځان سره پنښه کوو نو راځو لومړی موږ او تاسې ځان سره دلته یو زون جوړو چې پرایس موږ او تاسې لپاره حد اقل تر دې ساحې پورې د اوږد مهال لپاره حرکت ده. یعنې موږ او تاسې په ګولډ کې بولی شو لکه څنګه چې موږ او تاسې سناریو باندې خبره کړې چې ګولډ تر راتلونکې میاشت اګسټه پورې بېرته یا تر دې ځای پورې یا هم 3000 یا هم 3200 پورې ځي. نو راځئ وګورو چې مارکیټ څنګه حرکت ترسره کوي موږ او تاسې څه توقع او څنګه مارکیټ ټریډ کړو د ځان سره. نو دا موږ او تاسو سره څه شی دی د شپږو میاشتو کینډلز شروع ده او دا موږ او تاسو سره لومړنی زون دی چې د ځان سره په اوږد مهاله زون کې لرو چې موږ او تاسو سره یو قوي مقاومت او قوي ریزسټنس دی. ښه راځو دلته موږ او تاسو سره په وړوکو ټایم فریمونو کې میاشتنی کینډل هم تېره ورځ بند شو او موږ او تاسې هغې ته په انتظار وو. که چېرته تاسې وګورئ په تېرو څلورو میاشتو کې موږ او تاسو سره ګولډ په یو کنسلټیشن موډ کې وو او د دغه کنسلټیشن نه وروسته موږ او تاسو سره اګست په یو بولش کینډل کې بند شوی دی چې نیکسټ کینډل سبا دوشنبې ورځ باندې موږ سره شروع کېږي. که چېرته لومړنی حالات کې موږ او تاسو سره مارکیټ راځي دلته دوه سناریو باندې ګورئ څنګه دا تاسې ټریډ کوئ دا ډېره مهمه خبره ده. لومړنی څیز چې تاسې په نظر کې نیسئ هغه دا دی که چېرته مارکیټ سبا راشي موږ او تاسو سره یو سپایک جوړ کړي لکه یعنې دغه لیکویډیټي چې کومه دا د 500 او 350 چې په وړوکي ټایم فریم کې په نظر کې نیسو دا سپایک کي او بیرته M15 موږ او تاسو سره څه شي M15 موږ او تاسو سره راشي دلته موږ او تاسو سره مارکیټ بیرته H1 او یا هم M15 موږ او تاسو سره جوړ کړي او انسایډ کلوز شي. یعنې په دې معنا باندې چې پرایس داسې ویک پرېږدي او هغې نه بیرته موږ او تاسو سره دا حرکت د ځان سره ولري او موږ او تاسې دا حرکت په لاره کې د ځان سره ولرو او توقع ولرو یعنې دا لیکویډیټي ګراب کړي بیرته پرایس انسایډ شي. نو د دې ټچ کېدو نه بعد تاسې به وګورئ چې اګست کې هر اقل مارکیټ بیرته تر 3400 3304 پورې بیرته حرکت د ځان سره لري او یا هم دا منتلي کینډل چې کوم یو دی د دې لیکویډیټي ځان سره بیرته اخلي. دا د میاشتې اخره پورې سناریو ده. ولې ځکه د میاشتې تر اخره پورې موږ او تاسې دلته په منځ کې څه د ځان سره نه لرو حد اقل 50% د دې باډي موږ او تاسې که دلته په نظر کې هم ونیسو چې 50% مثلا د پریویس کینډل او که دا بولش کینډل کلوز شوی دی 50% موږ او تاسې 3302 یا 9 مثلا دا زون موږ او تاسې دا ټارګټ کو 80 او 9 چې موږ او تاسې سره دی څومره چې قیمت د دې نه پاس راځي دې ځای ټچ کېږي او دا موږ او تاسو سره سپورټ د لومړنۍ د دې نه وروسته که پرایس مثلا
ریجیکټ کیږي نو موږ او تاسو بیرته کوی شو تر دې ځای پورې توقع ولرو کنه بیرته به د سپټمبر تر اخره پورې قیمت لاندې راځي ولې که چیرته دا سناریو رامنځته نشي چې شی کیږي څه شی پاسبلیټي څه شی ده لومړنی څه چې کیږي هغه دا دی موږ او تاسو سره دلته مارکیټ یو سټرکچر جوړوي چې دا سټرکچر موږ او تاسو سره بولش سټرکچر تیار دی دلته موږ او تاسو سره دا بریک آوټ دی بریک آوټ نه وروسته بیرته پرایس راځي موږ او تاسو سره همدغه لومړنی ريزिस्टेंस چې مخکې موږ تاسو سره د سپورټ باندې تبدیليږي او ډایرکټي موږ تاسو سره 3409 په کلیر پرایس اکشن چې موږ تاسو به د منثلی کینډل په اساس باندې کته شو د دې لپاره موږ تاسو لپاره کلوزینګ مهم دی او ورسره خوا کې لندن سیشن رینج مهم دی او نیویارک کې بیرته کنټینیویشن مهم دی چې ته نیویارک سیشن کې هم به د پرایس انسرټ شو د 3400 شپږ څلوېښتونه لاندې نو بیرته موږ تاسو سبا مازیګر ماښام د ګولډ د قیمت د ښکته کېدو شاهدان اوسېږو ګورو به د ځان سره نو اوس موږ تاسو راځو لومړنۍ سناریوګانې ځان ته جوړې کړې اوس به ځان دپاره په غټ ټایم فریمونو کې حرکتونه ولرو چې موږ تاسو لومړنۍ زون د ځان سره همدغه ځای لرو صحیح ده چې دا موږ تاسو سره لیکویډیټي سویپ په کار ده دلته چې لیکویډیټي سویپ شي او پرایس انورژن شي بیرته کلوزینګ انسرټ تر سره شي دوهم ځون موږ تاسو سره 3409 یو 502 زون د چې د لیکویډیټي د شپږ میاشتې کېندل او د منثلی کېندل په اساس باندې پروبابیلیټي شته چې واخیستلی شي یعنی د څلور میاشتو کنسیډریشن نه وروسته د دې حرکت دغه دوامدارتوب ډېر زیات مهم دی 50% د پریویس کېندل هم په نظر کې د بای دپاره نیسو یعنی 3322 او 80 هم دې ځینې موږ تاسو لپاره ریجکشن زون راځي چې زه به تاسو لپاره نمبر به جوړ کړم او سره به شریک کوم نو دا موږ تاسو لپاره په لوی ټایم فریم کې دی اوس که چیرته راشو موږ تاسو ویکلی انالیسس وګورو 1 ویک ته راشو ها 1 ویک کې سیم سناریو ده سیم کنډیشن ده مارکیټ موږ تاسو سره سیم کنډیشن وي ولې د بای لپاره یو بل اپورچونټی موږ تاسو لپاره جوړه هغه 3300 یو ساحه ده دا موږ تاسو لپاره په ویکلی زون کې یو هغه زون د چې سل پیپ څخه د اقل موږ تاسو ته په ټچ اینډ ګو لیول کې راکړي یعنی دې ځنه موږ تاسو چې ته باید لپاره حرکت ګورو به ته د اقل تر کوم ځای پورې تر 3400 او 3428 پورې د حرکت راځي موږ تاسو دا توقع ځان سره درلوده چې مارکیټ د ساحو پورې راتلی شي د خرید لپاره دوه زونونه ډیر مهم دي 3401 او ورسره خوا کې 3309 په ساحه چې موږ تاسو لپاره ډیره مهمه ده البته په ویکلی زون کې به موږ سره مین ساحه نه راځي ځکه پرایس باید حد اقل د 3400 نه حرکت واخلي کوم چې دا ویک دی دا بریک شوی دی نو دلته چې کله ټچ کیږي د دې ځای نه بیرته حرکت باید واخیستلی شي لومړنی بیرته 3400 ټي پی راځي موږ تاسو سره د پرایس اکشن په اساس باندې ځکه چې ته موږ تاسو سره د دې زون پرایس لاندې راځي نو بیا دا ویک کمپلیټ کیږي او د دې ویک نه وروسته بیا پروبابیلیټي همغه سیم ده چې 3300 پورې ویکلی کینډل لیکویډیټي یا د دې لیکویډیټي او یا هم د دې لیکویډیټي راځي نو دا موږ تاسو سره پاسبل حرکتونه دي او هغه زونونه چې موږ تاسو دلته کوي شو بای سل لپاره اپورچونټي وګورو ګټه دې نه واخلو نو د سل لپاره دلته موږ تاسو دا حرکت په نظر کې نیوي شو لیکویډیټي سویپ انورژن پرایس ریټیسټ لومړنی ټي پی 3300 هغه نه وروسته 3300 بیا هم ښکته حرکتونه دا موږ تاسو سره د لیکویډیټي سویپ حرکت دی چې موږ تاسو د ځان سره توقع درلوده چې سهار کې مارکیټ سیشن کې دا حرکت د ځان سره ولري ولې که چې دا سناریو نه رامنځته کېږي انورژن H1 ګوره H1 دلته ډېر مهم دی 3440 نه لاندې د H1 کلوزینګ او فول باډي سره دا درې شرایط دی سل لپاره ډیر مهم دي موږ تاسو سره چې پر ټیسټ کې وشو کولای سل وکړو او موږ تاسو هدا اقل 3400 موږ تاسو هیڅ چینل ورته 3400 پورې مارکیټ ډیر په تیزی سره ویت راځي او د 5 جمعې په ورځ باندې کوم لیکویډیټي چې دلته جوړ شوی دا ټول به سویپ کیږي او مارکیټ به حرکت راکړي ولې په هر حال باندې دا سناریو کې چیرته رامنځته نشي نو موږ تاسو نیکسټ پاسبل سناریو چې لرو هغه دا چې موږ تاسو پرایس د دې نه بریک اوټ تر سره شي نو د وروسته نو به د دې ټیسټ پورې تر دې پورې موږ هیڅ شي نه لرو نو په څوک د دې منځ کې سل کې راتلونکي هفته کې نو په دې معنی چې ځان په چاړوي نو که تاسو ځان خوګوي نو بیا سل نه تر سره کوي نو کلیر پرایس اکشن نه موږ تاسو سره په اگست کې او سپټمبر کې وبخي او ځان سره لرو نو هغه ملګری چې انټراډے ټریډ کوي هغه د پاره به راځو H4 سیشن ته بیا هم موږ تاسو دلته چیرته وګورو د H4 کې موږ تاسو سره کلیرلی مارکیټ ښکاري چې بولر ساين دی موږ تاسو سره بولر ساين باندې تاسو سناریو لرو چې ته سبا مارکیټ بیرته راځي په H4 سیشن کې نو په H4 کینډل کې نو زموږ تاسو سره دا ټایم فریم موږ سره مرسته کوي تر څو راحت یو چې ته سبا همدغه سناریو دا لیکویډیټي سویپ شو به ته پرایس انورژن شو لمړنی ټارګټ په 3440 پیپا او د دې نه لاندې M15 کلوزینګ د فول باډي سره نو موږ تاسو بل ته د سل لپاره یو کلیر سناریو د ځان لپاره ورسېده
نو دا به موږ او تاسې دلته ځان دپاره یو سل سناریو جوړه کړو چې سل پې ترسره کړو. سمه ده؟ نو دلته موږ او تاسو سره ښایي ملګرو دلته موږ او تاسو سره دا د سل زون دی. که چېرته پرایس د دې نه لاندې موږ او تاسو سره M15 کلوز کېږي، ګوره کلوزینګ د کینډل په ټریډینګ کې بالخصوص په ګولډو کې ډیر زیات مهم دی. که چېرته د دې نه لاندې کلوزینګ ترسره شو، دا زون تاسې 3440 سل لیمټ کې دی، کلیرلی تر 3420 تر 3414 او تر 3400 پورې زموږ ټریډ دی. دا موږ سره والټ دی، موږ تاسې په ګولډو کې دا ټریډ د ځان سره سبا دپاره اپورچونټي درلودی شو. که نوي پرایس سبا مثلا د دې نه پاس M15 کلوز کېږي، بهتره ټیسټ کې د دې ساحې څخه موږ او تاسې کولی شو پاس حرکت ولرو، ګټه ترېنه واخلو. انورژن او د دې 3440 بریک کېدل موږ او تاسو لپاره ډېر مهم دي د راتلونکې میاشتې د پرایس اکشن معلومولو لپاره او د حرکت درلودو لپاره. ځکه که موږ او تاسو وګورو دا کینډل چې H4 کوم کلوز شوی دی، د اخري کینډل دی د جمعې د ورځې تېرې او د اګست د میاشتې، نو موږ او تاسو لپاره دلته د دې په ځای چې لیکویډیټي سویپ کې موږ او تاسو لپاره د دې زون چې شی دی د دې زون نه بریک اوټ ترسره شوی، نو حد اقل بېرته پرایس د دې نه باید انورژن شي چې د دې زون های ټیسټ شي بېرته 3329 همدغه ویک راځي. د دې نه وروسته موږ او تاسو بېرته بیا سیل دپاره اپورچونټي ځان سره لرو او ګټه ترېنه اخلو. نو دا موږ او تاسو دپاره د مارکیټ سټرکچر دی چې ځان سره لرو. البته د دې لیکویډیټي سویپ شوی دا پرایس انسایډ کلوز دی په H4 کې، نو موږ او تاسو دپاره پرابیلیټي شته دی. دلته که دې سټرکچر ته وګورو د دې بریک اوټ ډېر زیات مهم دی او پرایس دپاره حرکت دا مهم دی چې تاسو پوه شئ پرایس څنګه حرکت ترسره کوي. ځکه بیرته که چې د پرایس د دې نه پاس راځي بیرته تر دې ځای پورې منځ کې هېڅ شی نشته، ویکلی ډیلی منتلی په غټ ټایم فریم کې هېڅ شی نشته. نو چې هېڅ شی نشته سیل دپاره کوشش کول چې دي ځان په چاړه وهل دي او ځان په مارکیټ خوړل دي. نو دا کار موږ او تاسې نه ترسره کوو. نو دا موږ او تاسو دپاره انالایسس دی چې موږ او تاسې دا حرکتونه ځان سره ټارګېټ کړو. زه به نمبر یې درته ولیکم دلته او دا نمبر یې به موږ او تاسې ځان سره ولرو چې څنګه موږ او تاسې دا ټریډ کوو، ګټه ترېنه واخلو. نو د راتلونکو غوره ویډیوګانو دپاره یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او په یاد ولرئ چې موږ به لایف ټریډونه هم دلته لرو او ګټه به ترېنه اخلو. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله حافظ.